بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو راځئ نن موږ د خپل لومړی ویډیو د ام اس ایکسل څخه سٹارټ کوو. لکه موږ چې وویلای ام اس ورډ فرست پلانې ویډیو د ام اس ورډ او سی پلس پلس اپلوډ شوی دی. په دې ویډیو کې موږ د ام اس ایکسل باندې کار کوو. سیدا څه باندې ام اس ایکسل باندې راځو موږ ځینې نوٹ لرو دلته او د نوٹ لمخې مخته ځو. په ځینې ویډیوګانو کې به نوٹ سره ځو ځکه چې تاسو ابتدایي پوه شئ نو وروسته بغیر د نوټه پریکټیکل کار به کوو. سیدا فنکشنې فرمولا هر څه کوو. دې کې مکمل کورس دی. ښه اوله موږ سره شی وایي ایکسل 2016 باندې به کار کوو. سیدا ریډ لیس اینڈ لرن مور دا 2010 دی خو کله چې مونږه پریکټیکل کار تر شو مطلب دا کمانډز وایو یا مینیو وایو یا همدارنګه مینیوس وایو یا فنکشن فارمولاز کو هغه به 2016 کې کو. Lesson first of MS Excel یا Excel 2016. First number why what is Excel دا کوشن و ټول موږ سره کور کیږي one by one. Okay 8 کوشن دي. What is MS Excel یا Excel 2016 څه شی دی؟ History of Excel 2016, version of Excel 2016, standard version of Excel 2016, names of Excel 2016. say that what are define names څه شی دي؟ How to open MS Excel څنګه خلاصوي شو؟ How to change define names for Excel 2013. say that let's just wait first question answer go. say that what is MS Excel 2016. Excel is one of the member of MS Office programs. لکه څنګه چې ورډ هم یو member د Office پروګرامونه دي MS Excel هم یو member یا غړی د MS Office پروګرامونه دي which is used for the following purposes. کوم چې د لاندې مقاصدو لپاره یوز کیږي. First one creating charts لپاره یوز کیږي. charts څه ته وایي دا موږ په تفصیل سره وایو سره په مینیوس کې. creating invoices بلونه پې جوړیږي. creating tables ټیبلونه پې جوړیږي. data analyzing کیږي پکې سره دا وروسته موږ وایو. calculation حسابات کتابات یاداښت ټول څه پکې calculation پکې سره. storing data store کیږي پکې سره. همدارنګه creating a simple and unsecure database یو database پکې جوړیږي. مطلب database کې موږ data store کوو مطلب دا storing سره په یو database کې کیږي سره. generally used in office of offers په office کې زیاتره موږ سره MS Excel یوز کیږي سره. Excel is used in accounting like a spreadsheet program دا موږ سره په accounting کې ګوره ما لکه څنګه ما چېرته ویل calculation سره accounting کې موږ سره زیاتره یوز کیږي لکه د spreadsheet program په شان دی. spreadsheet program څه ته وایي چې columns لري rows لري او cells لري. history of Excel 2016 یا 2010 سیلا لکه موږ 2010 وایو که 16 هم وایو نو according to the release of Office 2016 Excel was released in June 15 2016 په دې year کې موږ سره 2016 یا 2010 Office هم په June 10 بیا 10 او 2010 کې موږ سره ریلیز شوی دی. version of Excel 2016 موږ سره ګوره common version چې دی دا دی ګوره لکه د 2000 نه والا 2000 کې موږ سره فیل افیس راوته سیدا. Excel has the following versions په 2000 کې موږ سره بازار ته راغلی و تر 2016 پورې ځکه چې 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 دا ورژن یې موږ سره بیا چې دي نور سټانډرډ ورژن یې موږ سره سټانډرډ ورژن لکه کم دي چې موږ یوز کوو سیدا دا موږ سره Excel 2003 ده Excel 2007 ده او Excel 2010 ده. همدارنګه Excel 2013 هم ده او Excel 2016 اور نن سبا 2019 هم راغلی دی بازار ته. نو پوه شئ دا ګوره موږ سره Excel سټانډرډ ورژن یې دا ټولې سیدا. names for Excel د Excel لپاره نور نمونه چې مطلب خلک یې کوم نمونه سره دي موږ وایو چې MS Excel نه وایي خلک سره یا Microsoft Excel ګوره first one خلک ورته وایي ساده Excel ورته وایي سره. second number خلک ورته وایي MS Excel ورته وایي او لاندې Microsoft Excel ورته وایي لکه ما چې ویل MS shortcut Microsoft دی نو Microsoft Excel هم ورته بعضی خلک وایي سره. spreadsheet هم ورته وایي چې column rows او د cells نه جوړ شوی column rows cells څه ته وایي دا وروسته موږ مطالعه کوو سره. اوس موږ وایو چې what are define names define names څه شي وي all those names which can be written in run command is called define names یا are called define names. هغه نمونه چې په run command کې موږ سره لیکل کیږي run command څه ته وایي لکه ګوره زویمه راشه RUN دې کې ولیکه چې هر څه دی ګوره دې چې څه لیکي هغه د څه شي وي هغه ته dialogues define names وایي. دا زه لیکم winword دا ګوره ما winword ولیکه دا winword څه شي و دا موږ سره define names ول ځکه ګوره موږ سره define شوی دا اوس که چېرې رن راولم موږ سره به تیار winword لیکل شوي دا ګوره دا define شوي موږ سره ګوره دا ټول names موږ سره define شوي دي.
how to open MS Excel say the last part how to open MS Excel موږ MS Excel څنګه open کوی شو ګوره د دې لپاره موږ سره 12 methods دي first one ګوره start menu click Excel say دا start menu ته لاړ شه start menu ته لاړ شه او دلته راشه programs ته program کې ګوره دلته راشه د MS Office برخې ته لکه څنګه چې موږ ور خلاصو په دې کې پیدا کا Excel say دا ګوره راشه Microsoft Excel دا دی ګوره Microsoft Excel 2010 say دا موږ سره کولاو شي okay ګوره first دی second say دا راځو موږ second method وایو چې make a shortcut key right click on Excel ګوره shortcut key څنګه یوز کوو say دا زمي راشه shortcut key new ال راشه دنه Microsoft Excel واخله دا ګوره Microsoft Excel no غلط شو say دا new دنه Microsoft Excel دا دی موږ سره دا جوړ شو کنه اوس دینه شارټکټ کې څنګه جوړې دا واخله د دې چې کا کریټ شارټکټ جوړې دلته ورشه د دې کې پراپرټیز تراشه سیده دلته پراپرټیز کې ګوره زمې شارټکټ کې څه ورکا زمې alt control alt x چې پریس کوم د سره باید مسره شي MS Excel کولاو شي control alt x ګوره زم control alt x پریس کوم ډایرکټ سره شي Excel خلاص شي همدارنګه زه راځم third method ته سیده first one مطلب ساده MS Excel راوستلو او second نمبر ګوره start menu راوستلې Excel دا خلاص سیده Excel کولاو شي همدارنګه from run د run command ګوره run د چې وکه Excel دا ګوره کولاو شي سیده همدارنګه run cmd نه سیده راشه cmd چې مې start کما سره Excel I start شما سره سیده همدارنګه سنه cmd start Excel 2006 می ګوره cmd start Excel 2010 دا ګوره موږ سره Excel 2010 کولاو شي همدارنګه راشه موږ سره بل میتھډ څه ده right click on mouse new Excel spreadsheet سیده لکه دا چې مخکې کولاو سیده new او نیو نه راشه د موږ سره Excel 2010 واخله دا کولاو سیده بل میتھډ څه ده موږ سره from pen to taskbar سیده راشه زم یا د Excel واخسته او زره شي pen to taskbar کې سیده یا دې ځنه وګوره دا راواخله ول د taskbar کې واچو موږ سره pen شي بل شي موږ سره pen شي چې دا پروګرام زه کلوز کوم دا هم شي کوم کلوز کوم ګوره موږ سره pen شي دا کولاو شي سیده راځم اوس ګوره فایل کې recents کې first part سیده دا دی سیده last part دی راځو اوس موږ سره بل میتھډ چې دا notepad start Excel save سیده notepad start Excel ګوره سلامونه نګهلی درنو زده کوونکو کچیرې غواړئ د کمپیوټر پروګرامونه په پښتو ژبه زده کړئ نو زمونږه فیسبوک پیج د کوډ لرن په نوم ځان سره لایک او فالو کړئ همدارنګه زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب